أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العلي العظيم. دنن په درس کې لومړنۍ دغه صورت نومانو ته کتل کېږي. په ګوري د الحمدلله سر لوړ په ټولو قرآنو کې لیکلي دي وایي سورة الفاتحه، دا صورت د فاتحې دی. نو هر صورت خپل ځان ته نوم لري په قرآن کې چې دا صورتونه ذکر شوي دي. د دوی نومان چې دي ګای ګای د مضمونه اخیسته کېږي، ګای ګای د دې صورت نوم هلته د یو توري څخه اخیسته کېږي په قرآن کې هلته راغلی. لکه اوس د مثال په طور دا په سې صورت چې دلته لیکل شوی دی په دې بل مخ کې د هغه نوم دی سورة البقره. معنا څه؟ د هغه دغه نوم چې دی چې دا بقره ده، دا نوم یې د هغه توري څخه اخیسته شوی دی. په دغه صورت کې یو ځای د بني اسرائیلو غوا ده، د هغې قصه ذکر شوې ده. او نو هغه ځای چې دی نقشه در راواخیستې برای پر دې صورت کښېښوه چې سورة البقره څه معنا؟ د قرآن هغه صورت چې هغه د غوا کیسه پکښې کې راغلې. کنې داسې نه دی چې په دې ټوله صورت کې یوازې د غوا کیسه ده. د خدای د رابعه د احکام خودونی مې سفارې کېږي، لیکن دغه تورې د نقش په توګه راواخیستې چې هغه صورت چې دغه تورې پکښې کې راغلی دی. ګای ګای د مضمونه واخیسته سي، لکه دغه د الحمدلله صورت چې تاسې وګورئ تر ولغدالین پورې د الفاتحې تورې نشته پکښې، لیکن خو د دې مضمون داسې جوړ دی چې د ګرد قرآن کریم افتتاح په دې سره کول کېږي، شروع یې په دې کول کېږي. فتحه دا شروع کولو ته یا خلاصولو ته چې دروازه یې د یو شي خلاصه کړې وایي فتحه یې ورکړله. نو دا هم فاتحه ده د قرآن کریم دروازه پر سړي راخلاصوي. کله چې په خبره تاسو اوس پوهېدلئ نو دا صورت یې ځکه پرېښی دی. دا صورت د دې د یو آیات اخیسته شوی دی چې هلته ټکی دا لفظ ذکر شوی دی که د مضمونه دا د مضمونه واخیسته شو، مضمون یې ټوله دغه رقم دی. نو ګای ګای مال د صورت نوم د هغه قرآن کریم په صورت کې چې ته وګورې په خپله ټکی دغسې ذکر شوی دغسې توري لکه د البقرې توري چې په صورت بقره کې راغلی دی. یا د مثال په طور د تبارک الذی نوم چې دی صورت ملک دی، خو هلته د ملک توري پکښې کې راغلی دی چې بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر، چې هغه صورت چې د ملک توري پکښې کې راغلی دی. ګای د مضمونه د هغه د مضمون رقم دی. نو دې ته فاتحه ولې وایي؟ دا د مضمون په لحاظ مال د ګرد قرآن کریم څه چې مضمون دی ټول په دغه کې خلاص دی. لکه د مثال په طور موږ مثال درته ویلی سو، یو زوړنه د باره موږ وایي په دې زوړنه کې جوړنګ هم پروت دی، ګلان هم پراته دي، هندوانې هم پرتې دي. بابا ته وادونه نو کوي زوړنه دی اوس به درجه به لاندې کړم، زه هم چې درجه به یې لاندې کړه د غونه غټ کې په مځکه کې کښېږده چې د یا پلاراشین سره کش ولې چې هندوانې هم ووینې، ګلان هم ووینې، جوړنګ هم ووینې. الحمدلله د قرآن کریم د پاره لکه زړونی دا رقم ده. په دغه زړونی کې بعد جوړنګ هم راخلاص شي، بره باغ ګلان هم راخلاص شي، هغه میوې به هم راخلاص شي. ټول مضامین د قرآن کریم چې بیرته دغه ځای ته راجع کېږي. که خپل الحمدلله ته وګورې دا اووه آیاته ده. دا څلورم آیات خو مابین څو چې درې یې دې خواته کېږي، درې یې دې خواته ایاک نعبد و ایاک نستعین. دلته په دې کې بیا په زړونی کې په دا مابین کې دغه ځای ور واچوه د څه دپاره چې د ګرد الحمدلله هدف هم دغه دی، دغه یې هغه زړه دی. د څه چې کتابو نزول چې شوي دي دغه دپاره شوي دي چې خلک ووایي په عقیده کې چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. الله پاکه مرسته هم ستا څه غواړم د بل چا څه ولا کوم، الله پاکه عبادت هم تا ته کوم، بله خبر د چا دپاره زه عبادت نه کوم، غیر الله ته عبادت نه کوم. د ګردو کتابو چې نازل شوي دي هدف یې دغه خبره ده چې الله و انسان پر لوصل شي، انسان ورڅخه خپل رب پیدا کړي. نو زما خبرې ته متوجه شواست چې مال د ګرد قرآنو د څه چې آسماني کتابو د انبیاو د رالیږلو هدف هم دغه دی چې خلک ولاړ شي خپل رب وپېژني. که ته ودان هم د خلکو څه پټه ده، که پټه نه وای خلکو به د غویو عبادت نه کولی، خلکو به د لمر عبادت نه کولی، خو د هغه خبرې کې خلک ورته لاره ځنې ورکه شوې ده. نو دغه مرکزي ټکی د قرآن د ټولو سورتو دي، که قصې پکښې کې راغلي دي، که مثالونه راغلي دي، پای دغه خبرې ته درېږي. په الحمدلله کې هم دغه خبره ذکر شوې ده. او په مابینځ کې دغه ځای ور واچو اصلي مرکزي ټکی چې دی هغه دغه دی چې انسان دې خبرې ته متوجه شي. د کتابو یوازې ویل نه دي چې سړی کتاب نه وتړي لنګوټه وتړي خلاص خبر دی چټي شو.
نه چې دا وار د وار زده کوي د عمل دپاره به روانې چې زده دې کړه هم بیا به د عمل دپاره د عقیدې د تصفیې دپاره هدف دغه شی دی چې انسان په خپل ټوله زندګي کې د خپل تعلیم په ټوله سلسله کې دې ته متوجه شي. نو د دې په فضیلت کې د الله رسول ویلي براوي په تورات، په انجیل، په زبور، په قرآن کې نو د دې څه ما سوا دغه صورت په مصر نه دی نازل شوی چې کتابونه په خوانې نازل شوی. یا خپل قرآن ته وګورئ چې دا ځنې وباسي د دې مثل بیا نشته پکښې. ها چې اوس په قرآن کې درج کړو براوه دغه نه ده الحمدلله، یا د دې څه ما سوا په ګرد قرآن کې د دې مثل نشته. نو ګوره هغه څه چې آسماني کتابونه دي خپل دغه کتاب په هغو کې باید د دې چې مثل نشته خو مرمداره ده دغه سوی د فضیلت وړ شی دی. نو نومان یې ځکه ډېر سوي دي. تفسیر قرطبي رحمت الله علیه هغه کې تقریبا د دې 12 نمبر راغلي. نور کتابونو 40 و 40 ته رسولي دي. دا هغه مهم 12 راخص ما دغه 12 څخه بیا څلور راوخص چې فقط د نمونې په توګه پیښ شي. هیڅ خو نه براد د تفاسیر خبرې خو ډېرې وژګي د علمي تحقیقونه. نو یو خدای فاتحه نوم سونه چې دا فتح او خلاصون د قرآن راولي، شروع په هغه راولي. او یا چې قرآن شروع کوي څوک لیکي ام به دغه ځای ورلیکي که د قرآن کتابت کې تلاوت دغه ځای څخه شروع کیږي. او بل د المانځه فتح په دغه راځي، د المانځه خلاصوالي په دغه راځي چې هر رکعت ورپورته کېږي د الحمدلله څه چاره نه لري وایي. اوس په نور کې بدلون راځي. الحمدلله چې خلاص اسوي ورځ لم ترکې په وایم، بل ورځ قل اعوذ برب الفلق وایم، بل ورځ ناس وایم، بل ورځ بل الحمدلله څوک نشي بدلولی چې زنه الحمدلله نه زبر سورته الحمدلله پر ځای وایم. نو د المانځه شروع وکړي پر دې موقف په دغه به شروع کړي. هر رکعت کې شروع کړي د دې شروع کړي. نو په دغه د فاتحې نوم څه په دې درې واجبان. دوم نوم د دې الشفاء سورت د نبی علیه الصلاة والسلام څخه په یو حدیث کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام ویل چې دغه فاتحة الکتاب ده شفا ده د هر مرض دپاره. یو د مرګ علاج نه پکول کېږي، د هر مرض دپاره. هر مرض څه معنی؟ قلبي مرض یا دی چې په زړه کې مرض د چا موجودي د اسلام په باره کې سوالونه ورته متوجه کېږي، شکوک و شبهات ورته پیښیږي، یقین برابر نه. پیغمبر علیه السلام دی الحمدلله سم زده کې دی په والا چې هغه شکوک د زړه څخه ګرد اوسي پر دې یقین سي چې د الله عز وجل سما سوا بل څوک د عبادت وړ نه دی او د جهان تربیه د بل چا په لاس کې ده نه ده. دا شکوک شبهات چې د معنوي مرضونه دي دغه په ایسته کېږي. د ظاهري مرضو دپاره چې دي هم دا دفاع کوي، دا علاج کوي، مګر و هغه خارق العاده دي. خارق العاده کار هغه چاته ویل کېږي چې ګای کېږي ګای نه کېږي. اوس ډوډۍ ده دا خارق العاده نه ده، دا الله دغه دپاره جوړه کړې ده چې سړی وخوري په مړی شي. مګر خارق العاده کار به ګای داسې وشي سړی به بس سرخانونه سپېره کې نه به په مړی شي. ګوره په اسبابو کې چې عادتا د یو شي دپاره جوړ شوي په هغو کې ګای خارق العاده عادت. خارق العاده خارق معنا څرونکی د عادت پر خلاف باندې یو کار وشي. اور سوځونکی دي هر څوک سوځي، مګر الله یو وخت دغه ورو چې سوځل نه کول. ابراهیم علیه السلام ور واچو ونی سوځ. دا خارق العاده کار دی. یا ځینې اولیاء دي ذاکرین دي دغه رقم دي اور ورته ونیسه نه اخلي ګرځي نه ولشته سوځي کالی نه سوځي. خلک وایي جادو دي، جادو نه دی. دا خارق العاده ده په یو انسان کې د یو کمال ځان ته حاصل کړی دی، هغه د کرامت ښکاره کوي. نو خارق العاده کارونه دغه چې اسباب ګای معطل سي کار نه کوي. په دا قرآن کې چې بیا دی د نزول د دې دپاره نه دی سوی چې خامخا به تعویض خلک ځینې کې دم پکوي، خو که چا په وکړي علاج پر بنا کېږي دا خارق العاده کار. نو خود به ګای دم سړی پر یو چا وکړي هغه به نسي جوړ، بله ورځ پر وکړي په هغه ګړي جوړ شي. ولې خو دا خارق العاده دی عادتا دغه دپاره نه دی. الله په دغه دا نه پکوي چې ګرد عمر علاجونه پکېږي چې برای خلک د قرآن غرض غلطي، د قرآن کریم هدف غلطي، برای ما څه عمل نه غواړي بس دغه تعویضونه لیکل راڅه غواړي. یا دا ګای کېږي چې علاج پکېږي حتمي نه دی چې خامخا به پکېږي. خو د کوم مرض علاج پکېږي پیغمبر د هر مرض علاج پکېږي او د مرګ علاج نه پکول کېږي. کله یې په دې خبرم تاسو پیدلی یاست. نو په دغه دې ته سورة الشفاء وایي چې د هر مرض که معنوي مرضونه دي دغه خو ګارنټي ده چې شفا ده چې څوک سر په خلاص کړي. هغه چې مال شکوک و شبهات د ایمان په مسله کې دا ظاهري مرضونه چې تبه د سر درد دي، سرطان دي، فلان و فلان دي، د دې دپاره د هر مرض شفا پکېږي. خو عادتي نه ده چې هر وخت په پکېږي، یو وخت پکېږي دا کار ځینې اخیسته کېږي. نو بل نوم د دې چې دی الرقیه ده. رقیه دم ته ویل کېږي. دا سړی چې دم وایي شف ده دا ولې پرېښول سوی؟ دا به د دې دپاره پرېښول سوی دی چې د رسول علیه الصلاة والسلام صحابه کرام په یو سفر تللي. دا سفر د خوا سره رواني پر یو کلي باندې راله نږدې د کلي سره واړو قافله د هغه دي خلک د مجاهدین دي راله واړو. دلته باره ډوډۍ شی انتظام نشته.
برای د کلي څخه درخواست وکړي چې موږ داسې مسافر راغلي سي چې د کلي سره موږ دلته اړولې دي که زموږ یو مېلمه پالنه وکړي ډوډۍ راله راکړي دي خو ورجې غوښه نه غوښتې چې فقط هغه ستړیا مو په